یو ملګري لیکلی دي وایي زه او احمد د کلي د مسجد مخې ته ناست وو چې له لرې 3 دانې چادريدار نجونې را روانې وې. احمد وویل 3 مالونه را روان دي، د مابینۍ یې ستا او ښۍ خواته چې را روانه ده هغه یې زما. ما داسې خاص عکس العمل ونه ښوده. نجونې را نږدې شوې، یوې چادریوان نجلۍ پر ما غږ وکړ، ویې ویل موږ چې راوتلو او روغتون ته تلو ته خو ویده وې. پوه شوم چې مېرمنه مې وه. ترې ومې پوښتل دا نورې در سره څوک دي؟ ویې ویل یوه ستا خور ده، یوه د احمد. خو کومه نجلۍ چې احمد زما لپاره ټاکلې وه هغه زما خور وه، او کومه یې چې د ځان لپاره ټاکلې وه د احمد خور وه. احمد نهایت زیات خجالته شو. ما ورته وویل مالونه دې ولیدل؟ وایي زه څه خبر وم؟ ما ویل که پردی به وي. وایي ته چې بل چاته په خوارو سترګو ګورې لا لومبی به ستا صورت تر خاورو خوار شي.